الله رب العزت فرمایي دا کتاب قرآن عظیم شان هدى للمتقین، دا کتاب چې په دې کې شک نسته هدایت دی د متقینو لپاره. نو د نور عالم لپاره هدایت نه دی په بل ځای کې الله پاک فرمایي هدى للعالمین. نو دلته متقین ولې خاص دي؟ اجزانو متقین د دې وجه خاص دي چې لن تاسو پوهیږئ که چا د قرآن او د دین لاره ونیوله هغه نه به متقي جوړیږي، د هغه نه به پرهیزګاره جوړیږي، د هغه نه به کامیابه جوړیږي، هغه به الله ته رسي، هغه به ابدي کامیابي ترلاسه کوي. هدایت د عام علم لپاره دی، خو ځکه متقیان یاد دي چې څوک د قرآن لاره ونیسي، څوک د قرآن تعلیمات خپل کړي، د هغه نه په رښتیا ګو متقي او کامیابه جوړیږي. په تفصیل پسې بنوزو فقط دومره راسره واورئ په دې میسج کې چې تقوا څه شی ده. د حضور علیه السلام په زمانه کې یو لوی قاری تیر شوی دی، د قرآن پوه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه، سید القرآن ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د همدې تقوا په باره کې تپوس او پوښتنه وکړه چې ابی ابن کعب تقوا څه معنا ده؟ په ډیر ځای کې رب په خپل سپېڅلي کلام کې تقوا یاده کړې ده، هدى للمتقین مفازا وعدایا. څنګه آیتونه د قرآن کریم دي، للمتقین اماما او داسې نور ډیر د تقوا صفات د قرآن کریم کې شوي دي. ښه د تقوا څه شی ده، د تقوا معنا څه شی ده؟ ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل امیر المؤمنین اما سلکت طریقا ذا شوق، آیا داسې لاره باندې دی کله هم د تګ اتفاق سوی دی، کله پر داسې لار تللی تیر سوی د کمې لارې و هر طرف ته چې ازغي وي لرګي وي لاره خراب وي د ګزارېدو خطر وي؟ امیر المؤمنین ورته فرمایل ولې نه، ژوند دی زندگی ده، چیرې به په غره کې لاره تېره سوي، چیرته به په دشتو بیبان کې، چیرته به څنګه، چیرته به څنګه نه، چیرته په ځنګله کې داسې خو بیخي ډېر ځایونه دی سوي دي، ډېر مې داسې اتفاق پر دې لارو د تېرېدلو سوي دي. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه مبارک ورته فرمیل چې ته چې کله پر دغسې لاره تېرېدې بیا دې څه کول؟ تا څه کول؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین ورته فرمایل ما خپلې کپړې راټولې کړلې، لمون مې راټوله کړل، واجتهدت او د دې پوره کوشش مې کوی چې چیرته ازغي راباندې جګ نسي، چیرته ګزار نسم، چیرته لرګي کې مې جامې بندې نسي، په تکلیف باندې د خپل ځان مې دې سامبار کړی ولو، همغه و چې په سلامتۍ در دې لارو الله تیر کړی. شاغ ورته وذلک التقوا، هم دغه تقوا ده. ای امیر المؤمنین د دې دنیا د زندګۍ مثال دی لکه انسان چې په دغسې لاره روان وي چې یو طرف او بل طرف ته دې ازغي وي، لاره د خطرې وي، انسان ګزاریږي، لرګي وي، لاره د خوږېدو وي. نو که د دې ځان سنبال کړي د غیبت نه، دا یې لرګي و ازغي دي، ځان دې سنبال کړي د بل د زیرولو، د حرامو خوړلو، د دې و د هغه، لکه څنګه چې په خطرې په لاره کې انسان تیریږي، بس همدغه تقوا ده. انسان به په صحیح سلامتي باندې د اسلام مبارک په دین باندې وچلیږي او د کامیابۍ در منزله پورې به ورسیږي. که نه که یوې خوا بلې خوا ته ګزار سوې، که یوې خوا بلې خوا ته د کپړو خیال دې نه ساتئ، نو بیا تقوا به دې د لاسه وتلي. تقوا دغه معنا ده. حضرت حسن بصري رحمه الله د تقوا مطلب داسې بیانوي. یو چا پوښتنه ځینې وکړه، دور تویله تقوا د الله د حکم په مخ کې عاجزي او خاکساري، په سر سترګو د الله حکم منل، د الله د حکم څخه سوا د بل چا حکم نه منل، او دا یقین ساتل د انسان لپاره چې زما نفع او نقصان څه چې کارونه دي، زما فایده او ضرر، دا ټول د الله په قبضه او په قدرت کې دي. نو د چا چې دغسې عقیده سي، هغسې بیا څنګه زندګي تیري، هغه څومره د الله او احکامو ته سر یږدي، غاړه ټیټوي، غاړه یږدي، او څومره چې د الله رب العزت د فرمانبردارۍ خیال ساتي، همدغه ته تقوا ویل کېږي. د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نه چا پوښتنه وکړه چې تقوا څه ته ویل کېږي؟ دور تل الا ترى نفسك خيرا من احد،
تقوا دې ته وایي چې ته ځان تر چا بالا او چت او لوړو اعلی او پوه هوښیار ونه بولې. بس تم دا سوچ فکر کوه چې زه له ټولو نه کمزور یم، پاته یم، ټول له ما نه بهتره او غوره دي. زما هم کمزوري ده، بس وایي ته دا سوچ کوه زما کمزوري ده، زما قصور دي. نو کله چې انسان کې دا شی کې پیدا سي نو هغه انسان به متقي جوړیږي. دوم اگر اشتیا وي کله چې د انسان وعیبو ته خپلو ته پام سي د بل وعیبو کتلو ته بیخي فرصت نه ورته ملاوي چې دونه وخت چیرې دی چې ته د بل چا وعیبو ته پام وراړې دوربین ورواچې لکه دا اوس موږ نن وخت کې فارغه خپله به د شیطان په شانتې زندګي تیري او نه بل نه به تقوا غواړي. الله دې رحم په موږ وکړي. حضرت مجدد الپسانی قول دی وی برآن کس معرفت خدا حرام است که خود را از کافر فرنگ بهتر داند. وی پر هغه سړی باندې د الله د معرفت حرام دی چې هغه د انګریز کافر سم ځان بهتره وګڼي. پر هغه خلکو پر هغه سړي باندې د خدای معرفت حرام دی. هغه د خدای معرفت نه دغه کېږي نه حاصلېږي. نو زه چې خپل ګر سره چې ما دیګرې نیست، ما چې سر په هوا نیولی، زما په څیر چې بل څوک زه نه بولم، نو ما زه وګورم معرفت وګورم. زموږ خلک اوس څوک وایي چې زما د غوړي کې خوند بد دی، هېڅوک نه وایي. نو له دې وجې دا یو ډیره لویه غټه خبره ده. انګریز څنګه د انګریز کافر څه بهتر کېدل، مثال د انګریز کافر څه بهتر کېدل دا معنا چې انسان دا سوچ وکړي، دا فکر وکړي د بهتر نه بللو مطلب دا دی چې کېدلی سي انګریز کافر یو وخت ایمان راوړي او هغه د الله په برګار کې مقبول سي او له ما نه بهتره سي. نو د یو بزرګ وینا د اغول زهر کافر اشرف علي تانوي رحم الله غالبا قول دی وی زه دا هر کافر در ځان څخه پراتلون کې زمانہ کې بهتره بلم چې کېدی سي پر روان وخت کې اوس نن کافر دي، سیک دي، هندو دي، مجوسی دي، آتش پرست دي، خو وروسته ایمان راوړي الله ته مقبول سي، درمای بهتره بولم، مسلمان په الحال در ځان بالا بولم. زه څه خبرم کېدی سي دغه سي کوم رړې چلی د زموږ په علاقه کې چې یو مزدورګي دي، ته په دا کوڅه کې چې یو همسایه دي، مثال د بل نوکر دي، د بل چوکیدار دي، د بل اشپز دي، کېدی سي هغه مانه په یو خو خصلت الله ته قریب وي او درمای او څه خبره کې بخښي کې د نوې مثال. نو دا به لوی علماء او بزرګانو دغه وینا ده. نو د دې وجه خدای ناکرده موږ دی نه یو چې موږ نفس چاغولو لګېدلو اخر ته موږ د خپل ځان شیطان جوړ کړي. نو خپل نفس چې در څو حقیر ونه ګڼې تر هغه وخته پورې د الله معرفت حاصل کېدل انسان ته ګرانه خبره ده. نو کچيري دا و انسان ته حاصل سي نو بس هم دغه متقي جوړیږي. کله چې انسان ته د الله معرفت حاصل نشي نو متقي بیا د انسان څنګه جوړېدلی سي. ګران عزتمن درونو ته حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله خبره ده په یو شعر کې وی زمن دارد سگی نصرانیان هار که او بی گناه و من گناهگار. وی د مان د نصرانیانو سپی هم بهتر دي ځکه چې زه ګناهګار یم او هغه ګناهګار نه دی، زه ګناهګار یم. دا عاجزي دا څوک وای؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله. دا سي انکساري دغه معیار دی د تقوا. دوستانو د تقوا درې درجې دي. یو درجه دا د لازمه ده چې هغه د شرک او د کفر سبب دغه څومره اقسام دي دا به انسان تمام تر تمام پر ځان ځنې ساتي، د دې سبب انسان پاکي. دا تقوا په قران کې الله پاک لازم کړی د خپل مسلمانانو بندگانو او الزمهم کلمت التقوا. د دین معنا دا د دین مطلب دا دی کچیر انسان په کفر او شرک مبتلا او در دې خدای نه در تیریش ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک.
نو لدی وجه یو دا درجه ده. دویمه دا درجه ده چې انسان د کبیره ګناهونو څخه ځان بچاو کی، نو پر صغیره باندې اصرار نه کوي، پر صغیره باندې همیشه توب نه کوي. دا دویمه درجه ده. او دریمه درجه دا ده چې انسان د مشکوکو شان سره هم ځان، د شبهات خبرو سره هم ځان بچاو کی، چې دا نو د تقوا هغه دریمه لوړه درجه ده. او کدا درې سره درجه چې اختیار کړي دا نو کامل متقی د دې سړي نه جوړیږي. ګرانو عزتمن درونو، د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت او متقینو ته ډېر لوی عزت ور په نصیب کړي. د دې حساب کتاب څخه مخکې به الله پاک ژغ وکړي چې متقین چیرې دي غد راجلاسي، الله به د خپل رحمت تر سوري لاندې ځای ورله ورکړي چې بیا به دې دغه ځای څخه نه ایسته. د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه نه چا پوښتنه وکړه چې متقی څوک دی او نشانی څه دي؟ دورت المتقین هغه خلق دي چې هغه د انواع د کفر او د شرک، د قسمو د کفر او د شرک څخه ځان محفوظ وساتي او خالص په اخلاص او په صداقت باندې د الله عبادت او طاعت کوي او نیک عملونه. علامه دغه د متقینو چې پر هغه باندې هر قسمه مصیبت او سختی راشي صبر کوي او د خدای په فیصله او په تقسیم باندې راضي اوسي، او کچيري پر دې باندې د الله رحمت او نعمتونه راسي دغه شکر ادا کوي. نو او د قران فرمانبرداري د خلق متقین دي، پس تکلیف کې صبر او پر رحمت کې پر راحت کې په نعمتو کې شکر، دا نشانی دي د متقینو انسانانو. حضرت عیسی علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې متقی څوک دی؟ نو دوی ورته ویل چې متقی هغه شخص کېدلی شي، هغه څوک کېدلی شي چې هغه د زړه په مینو په محبت د الله تعالی عبادت کوي او ډیره مینو محبت د خپل پاک سره وسلري. اوله نشانه ده د یو سړي چې د یو شي سره محبت څونه خیال ساتي. د مثال در چا خپل اندازې دي، لکه د مشته چې موټران شخون راکې بنگلې شخون راکې دیم په زړه کې ځایونه نیولې دي. بیا د صحابو تاریخ تاسو ګوري چې دا غو په زړه کې څه ځای نیولې وو. دویمه نشانه عیسی علی السلام ورته لغه د متقی چې دی په پوره قوت او په خپل پوره طاقت باندې چې کوم نیک عمل کوي پاغه کې دی پوره اخلاص د الله تعالی سره کې خپل پوره وس استعمالي، خپل پوره وس نسبه مې پر نیک عملي او د خدای پر رضا باندې. درېمه نشانه دا ده چې پر خپل هغه د جنس پر خلکو لکه اوس انسان دی، نور انسانان، مسلمان دی، نور مسلمانان چې دی پر هغه باندې رحم کوي. لکه څنګه چې انسان پر خپل ځان باندې تکلیف نه دی پیرزو، د تکلیف بچاوېدو کوشش کوي، دغه انسان د نور خلکو په تکلیف نه خوشاله کیږي، د نور خلکو څخه تکلیف تر خپل واسه لري کوي، اساني ورته جوړي. دا جذبه په انسان کې موجود دي، خپل نعمتونه خوښ دي، نو دی د نور په نعمتو باندې منسوځي. د متقی نشانه ده. یعنی نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای ایمان دا دی چې ته خوشی د ځان لپاره هغه د بل لپاره هم خوښ کوس. نو ته سوچ وکړه چې ته د ځان لپاره چی خوښ دی. امام سفیان ثوری رحمه الله فرمای، امام سفیان ثوری رحمه الله ته چا ویل وې زه حیران ته یم. نو دا د وخت سره سړی دی، د دوستي ملګری دی، وی دومره خاص تهجد المنز خاص کم داسې نیک اعمال لکه څنګه چې نور خلکو د اعمال لیدلي دي ما ستا دا نه دي لیدلي. خو عجبه دا ده چې چیرې هم خلک یې ستا تذکره کېږي، ته خورا لوی قدردانه یې دي خلکو ته. ای سفیان ثوری تا ته چیش در پیش دي؟ اخر د دې وجه څه ده؟ وی دور تویل چې چف دا دراز خبره دا غور تویل چې خامخا به ماته راشه کوم عمل پکولای سو. دور تل دا د تقوا اثر دی، دا پر تقوا باندې مبني خبره ده. کم سړی چې تقوا اختیار کړي نو هغه ته الله پاک مقبولیت عامت ور په نصیب کړي. امام سفیان ثوری رحمه الله ډیر لوی تکلیفونه د حکومت د وخت څخه پورته کړي دي. لکه امام ابو حنیفه د حکومت معتوب ولو، حکومت مثال د خبرې نه خوشی کېدل دی، به حکومت باندې پر پیسو باندې به لګېدی. نو امام سفیان ثوری ته د وخت حاکم ابو منصور دا په وخت کې امیر المؤمنین یا بادشاه یا حکیم د وخت هغه د گرفتاری حکم او آرډر جاری کړي او د زړولو آرډر جاری کړي. نو دی راځي منصور راځي د غلر حرم شریف ته مکه معظمه ته امام سفیان ثوری رحمه الله خپل وطن ځنې پات دی په مکه معظمه کې دی. دلته خبر راورسېدی چې کله مغرا ورسېږي مخکې خلک را لېږلي دي برازړي. امام سفیان ثوری رحمه الله د دومره لوی عالم د دومره لوی مرتبه سړی او الله ته خواست وکړي چې الهي
منصور تر دا ځای پورې ما را پرېږدي. منصور پر لارې آس وغورځاوي، هلته یې مزغی مات شو، پر لارې بیا را رسېدلی نه دی. ده به اکثره وخت خلکو به ډېرې غټې غټې تحفې ورته ورکولې، خاص د حکومت واکدارانو. ده به ورته ویل چې نه 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 زه در دې تېر یم، دا پیسې و هغه خلکو ته ورکړئ د چا څه چې تاسو د حق اخیستی دي، در ما یې هغه ډېر زیات حقدار دي. یو وخت یو خلیفه د یو بزرګ څخه پوښتنه وکړله، وایي متقیان څوک دي؟ نو ده ورته ویل چې متقیان هغه څوک دي چې د خدای مخلوق چې رب چې خالق یې چې خدای پر مخلوق باندې او آخرت پر دنیا باندې غوره کړي. رد در رب رضا د در مخلوق ورته تیری، د آخرت جوړول در دنیا ورته تیری. دغه خلق متقین دي. الله رب العزت موږ تاسو ته تقوا در نصیب کی. ګران عزت مند نبی کریم علیه السلام بارک ورمای التقوا ملاک الحسنات، د نیکی سره مشلې د نیکی سرشته